Assalamu alaikum. Amila Babragzaim د وینډوز 10 سریال شپږمه ښوونیزه ویډیو چې د ژبې کیبورډ نصبولو ته ځانګړې شوې ده پام مو ورته رااړوم. د دغې ښوونیزې ویډیو اساسي هدف دا دی چې څرنګه کولی شو په وینډوز 10 اپلیکیشنو کې په نورو ژبو لیکل وکړو لکه پښتو، فارسي، بنګالي، چینایي، عربي او نور. د خپلې خوښې ژبې فعالولو یا نصبولو لپاره تر ټولو د مخه input indicator د تاسک بار په نوټیفیکیشن ایریا کې باید فعال کړو ترڅو د کمپیوټر استعمالولو پر وخت موږ ته فعاله ژبه څرګنده وي. نو سیټینګ یا تنظیماتو ته په تلو سره پرسونالایزیشن باندې کلیک کوو او ورپسې تاسک بار ته ټک ورکوو او د نوټیفیکیشن ایریا لاندې turn system icon on or off باندې کلیک کوو او وروسته input indicator که چیرې غیر فعال وي نو فعالوو یې ترڅو په نوټیفیکیشن ایریا کې څرګند شي. په فعالېدو سره تاسو ګورئ چې فعاله ژبه چې انګلیسي ده تاسو ته له ورایه ښکاري، خو باید په یاد ولرئ چې input indicator په نوټیفیکیشن ایریا کې له فعالولو څخه وروسته هم هغه وخت څرګندیږي چې موږ لږ تر لږه دوه ژبې فعال ولرو، لکه همدا اوس چې موږ پښتو او انګلیسي ژبې فعال لرو، خو که چیرې یوه یې حذف کړو نو input indicator یا د ژبو آیکن غیبیږي. نو د همدې ادعا د کتو لپاره input indicator باندې کلیک کړئ او بیا language preference ته ټک ورکړئ او لاندې د add language لاندې کومه ژبه چې حذفول یې غواړئ ورباندې کلیک کړئ او remove ته ټک ورکړئ څو په نښه شوې ژبه له سیستم څخه غیر فعاله شي. تاسو ګورئ چې input indicator یا د ژبو آیکن د نوټیفیکیشن ایریا څخه هم غیبیږي. اوس بیا زه غواړم چې یوه بله ژبه لکه عربي، فارسي او دري یا پښتو اضافه کړم، نو د فعالولو لپاره سیټینګ ته په تلو سره time in language باندې کلیک کړئ او بیا language ته ټک ورکړئ او په ښی کړکۍ کې add language ته په موږک سره ټک ورکړئ او د ژبو په لیست کې پښتو، فارسي، عربي، دري چې کېدای شي موږ هر وخت ورسره کار ولرو او یا هغه ژبه چې تاسو کار ورڅخه اخلئ په نښه یې کړئ او بیا انسټال ته ټک ورکړئ ترڅو په نښه شوې ژبه فعاله یا نصب شي. بیا هم ګورئ چې په نوټیفیکیشن ایریا کې د ژبو آیکن یا input indicator فعالیږي. نو په همدې طریقې سره موږ د ضرورت وړ هره ژبه فعالولی شو. د یادونې وړ ده چې که چیرې تاسو په فارسي او دري یا عربي ژبو په کمپیوټر کې لیکل کوئ نو یوازې د پښتو ژبې په نصبولو سره تاسو کولی شئ چې په فارسي او دري او عربي هم لیکل وکړئ، ځکه د پښتو ژبې ټول توري د 5 یاګانو او همزه لرونکي ها او واو سره 40 توري دي چې 8 یې د پښتو ژبې خپل توري دي، نو ټول هغه توري دي چې په عربي او فارسي کې موجود دي چې د عربي ژبې ټول توري 28 او د فارسي ژبې ټول توري 22 توري دي. نو د پښتو ژبې په نصبولو سره نه یوازې د پښتو توري بلکې د عربي او فارسي ټول توري هم پکې شتون لري. نو کله چې تاسو د Alt Shift تڼیو په کېکاږلو سره ژبه بدلوئ نو په یو ځل کېکاږلو سره د انګلیسي نه پښتو ته او له پښتو نه انګلیسي ته یې اړولی شئ او له بار کېکاږلو څخه یې مخنیوی کولی شئ چې ځینې وخت په سرخوږی هم بدلیږي. اوس که چیرې تاسو Alt او Shift تڼۍ یو ځای کېکاږئ تاسو ګورئ چې ژبه په نوټیفیکیشن ایریا کې بدلیږي. دا وه د وینډوز 10 سریال شپږمه ښوونیزه ویډیو چې د ګڼو ژبو سره کار کول او د اړوندې ژبې نصبول په سیستم کې چې تاسو ته مې وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر کول یې مه هیروئ او که چینل مو نه وي سابسکرایب کړی نو لطفا چینل سابسکرایب، ډینګلي یا زنګولې ته هم ټک ورکړئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښه وخت.